السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه د خاوند څخه غلا وکړي، پیسې پټې کړي، دا د شریعت نظره څخه څنګه دي؟ یا خاوند د ښځې څخه پیسې پټې کړي. محترمه فقهای کرام فرمایي وایي که خاوند په ښځه نفقه یې ورکوله، مثلا ډوډۍ ورکوله، کالي یې ورکول، او دغه رنګه اولادو ته نفقه ورکوله، بیا نشي کولی چې د خاوند څخه یوه روپۍ هم پټه کړي. او که چیرې خاوند یې ته نفقه نه ورکوله، نو دومره اندازه قدر پیسې دا بیا ځینې اخیستلی شي چې مثلا خوراک و څښاک په برابر کړي. یو خو دا د اوس ښځې دي چې د هغو سینګارو د سینګار سامانو تماشې نه خلاصېږي، په هغو کې بلکل دا حق نه لري چې د خاوند څخه پیسې پټې کړي. خاوند ته هم حق نشته چې د ښځې څخه پیسې پټې کړي. البته که ښځه د خاوند پیسې غلا کړي او که خاوند د ښځې پیسې غلا کړي، نو فقهای کرام وایي حد نشته ورباندې، لاس نه پرې کېږي، غاړې بندېږي. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 15 مباحث السرقه جلد نمبر 24. نو دا چې د خاوند مال پټول، غلا کول، غاړې په بندېږي، په ورځ قیامت به بیا د الله په حضور کې حساب ورکوي دا ښځه. البته مخکې مې هم درته وویل چې دومره اندازه پیسې چې اوس مثلا د سهار د ماښام ډوډۍ دا په برابره کړي، د اولاد شیدې نه وي، اولاد مریض وي د هغه د دوا دپاره، او دا چې د دې خواهشات وي، دا اوس ښځې خو نو خواهشات یې نه پوره کېږي، ماسې وله قبره چې مړه شي بیا به د دې خواهشات پوره کېږي. بس د سینګار په شیانو دا مشغولوي، په نورو مصارفو دا مشغولوي. نو د میړه د مال سره ډېر احتیاط وکړه محترمه، غاړې دې بندېږي. هغه ښځه ملعونه ده، د الله قهر باندې نازلېږي چې میړه دا په کور کې ایله کړې ده، وایي ته امینه یې زما د کوره، دا یا مال پیسې غلا کوي یا پیسې پټوي یا نور خیانت کوي، مثلا د خلکو سره روابط لري یا ټلفونان کوي او یا یارۍ کوي. دا ډېر غټ جرم دی، ځکه میړه پر دې اعتماد کړی دی چې ته زما د کور امینه یې، کور یې ورسپارلی او دا نو بیا یا په ځان کې خیانت وکړي یا د میړه په مال کې. دا ټول هغه څه دي چې انسان د شیرین ایمان څخه خلاصوي. د انسان چې ایمان نه وي، بې ایمانه ولاړ شي، هغه به دوژخ ته ځي. نو د دوژخ تاب که لرئ، نو د دنیا او اور ته لاس واچوئ. که د دنیا اور نه سوځولی، نو بیا د دوژخ هم نه سوځي. او که د دنیا د اور طاقت موږ نه لرو، نو د دوژخ طاقت به بیا څنګه ولرو؟ والسلام علیکم.